ښوونځی ستاسې په کور کې. د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته خوښ خوشحاله او صحتمند یاست په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه امیر احمد مهماني یم ستاسې لپاره د ریاضي ښوونکی. ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې نن لسم ټولګي ریاضي لرو او لسم ټولګي ریاضي موږ او تاسې یو درس مخکې ویلی و. الجبري مشابه حدونه مو وپېژندل، الجبري حد مو وپېژندل، متحول مو وپېژندل، همدارنګه الجبري افادو ډولونو باندې وغږېدلو. ومو لوستل چې الجبري افادې په درې ډوله دي: پولینومي الجبري افاده و ناطق الجبري افاده و غیر ناطق الجبري افاده. وروسته موږ او تاسو د پولینوم په عمومي شکل باندې وغږېدو او د هغه ډول مسایلو باندې مو کار وکړ. نننی درس چې موږ او تاسو ګلونو زده کوونکو غږیږو په هغه باندې کار کوو. نن موږ او تاسې د یوې الجبري افادې ډول نه د هغوی د حدونو له مخې وایو. ورسره څنګ کې موږ او تاسو د پولینوم په څه شي باندې کار کوو ګلونو زده کوونکو متوجه یاستئ. ورسره څنګ کې موږ او تاسو د پولینوم په درجه باندې کار کوو، د پولینوم درجه پیژنو. له دې نه وروسته موږ او تاسې بیا چې کار کوو ګلونو زده کوونکو د یو پولینوم ډولونو باندې خبرې کوو، هغه نه وروسته د یو پولینوم قیمت پیدا کول او د ضرایبو مجموعه او همدارنګه بیا د پولینومونو څلورګونې عملي د یو ترقیبي ویشتې او د فاکتور قضیه ده او د باقي مانده قضیه ده. له دې سره به زموږ او ستاسې د لسم ټولګي دغه لومړی فصل بیا چې رسېږي پای ته رسېږي. ستاسې توجه غواړم راسره پاتې شئ. د الجبري افادو ډولونه موږ او تاسې د حدونو له مخې وایو. که اوله شمېره موږ او تاسو څه شی پېژنو؟ مونوم. هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې یوازې یو حد ولري. لکه زه لیکم چې 2x مربع دا یو مونوم دی یا یو حده الجبري افاده. یا مثلا زه ولیکم چې ABC دې ته زه یو حده الجبري افاده یم. یا مثلا زه یوازې ولیکم جذر 2 دې ته هم موږ او تاسو څه شی ویلی شو؟ مونوم ویلی شو. یا فرض مثلا موږ او تاسو په دې شکل باندې ولیکو چې 4xy پر 2xy د جذر لاندې دې ته هم موږ او تاسو څه شی وایو؟ مونوم وایو. مونوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې یوازې یو حد ولري. تاسې په خپلو کتابچو کې ګلونو زده کوونکو نوشته کوئ د کرخیسر نه ولیکئ اوله شمېره مونوم. هغه الجبري افاده ده چې یوازې یو حد ولري. دا مثالونه شو. دې ته موږ او تاسو څه ویلی شو؟ مونوم ویلی شو. دوهمه شمېره چې موږ او تاسې په هغه باندې غږیږو ګلونو زده کوونکو هغه موږ او تاسې سره بینوم دی. بینوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې له دوو حدونو څخه جوړه شوي وي. یا وایو چې بینوم هغه الجبري افاده ده چې دوه حدونه ولري. مثلا زه لیکم چې x جمع b دا موږ او تاسو سره بینوم دی، دوه حدونه لري، یو حد دا شو یو حد دا شو. یا فرض مثلا موږ او تاسو په دې شکل باندې لیکو چې x منفي y دې ته موږ او تاسو بینوم وایو. یا فرض مثلا موږ او تاسو داسې لیکو چې x مربع منفي y مربع دا هم موږ او تاسو سره بینوم دی. یا مثلا ګلونو زده کوونکو موږ وایو چې 2x جمع یو دا هم موږ او تاسو سره څه رقم دی؟ بینوم دی، دوه حدونه لري. دې ته موږ او تاسو څه شی ویلی شو؟ بینوم ویلی شو. تاسې به د کرخیسر نه په خپله کتابچه کې نوشته کوئ چې بینوم هغه الجبري افاده ده چې دوه حدونو څخه څه شوي جوړه شوي وي یا دوه حدونه ولري. دا مثالونه شو. درېیمه شمېره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسو له هغه سره ځان اشنا کوو او هغه تعریف کوو ترینوم دی. ترینوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې له دریو حدونو څخه جوړه شوي وي. د هغه په ترکیب کې درې حدونه موجود وي. لکه مثلا زه لیکم چې x مربع جمع bx جمع c دې ته موږ او تاسو ترینوم ویلی شو. یو حد، دوم حد، درې حد. دې ته موږ او تاسو څه وایو ګلونو زده کوونکو؟ ترینوم وایو چې د هغه په ترکیب کې درې حدونه موجود وي. یا فرض مثلا زه لیکم چې x جمع y منفي z دې ته موږ څه شی وایو؟ ترینوم وایو. یا فرض مثلا ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو داسې ولیکو چې 2x مربع منفي 4x جمع لس دې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ ترینوم وایو. ترینوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې د هغه په ترکیب کې درې حدونه موجود وي. له دریو حدونو څخه څه شی جوړه شوي وي. د کرخیسر نه تاسې ولیکئ درېیمه شمېره په کتابچه کې. ترینوم هغه الجبري افاده ده چې له دریو حدونو څخه جوړه شوي وي. دا مثالونه شو. ګلونو زده کوونکو څلورمه شمېره چې موږ او تاسې لرو هغه پوهېږئ څه شی دی؟ ملټینوم دی. څه شی وایو موږ او تاسې؟ ملټینوم. ملټینوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې د هغه په ترکیب کې له یو څخه زیات حدونه موجود وي. بیا درته وایم ملټینوم هغه الجبري افاده ده چې له یو څخه زیات حدونه ولري. هر بینوم یو ملټینوم دی، هر ترینوم یو ملټینوم دی، اما هر مونوم موږ او تاسې وایو چې یو ملټینوم نه دی. ملټینوم د هغه الجبري افادې څخه عبارت ده چې د هغه په جوړښت کې له یو څخه ډېر حدونه موجود وي. لکه فرض مثلا زه داسې لیکم چې 2x مربع منفي یو دا یو بینوم دی، دوه حده دی، خو دې ته زه ملټینوم هم ویلی شم. 3x مربع منفي x جمع 11 دا یو ترینوم دی خو ما سره یو ملټینوم هم دی. زه لیکم چې مثلا 4x مربع منفي جذر x جمع x منفي 11 دا یوه څلور حده الجبري افاده ده او ملټینوم هم ده. تاسو سره شاید پوښتنه پیدا شي ګلونو زده کوونکو چې استاد محترم د ملټینوم او پولینوم ترمنځ څه فرق دی؟ ملټینوم څه ته وایي؟ پولینوم څه ته وایي؟
د دې لپاره چې تاسو په ده باندې پوه شئ چې ملټینوم څه ته وایي او پولینوم څه ته وایي، زه یې تاسو ته اوس په ډېر اسانه ډول روښانه کوم. ګورئ متوجه شئ. پولینوم هغه یو حده یا څو حده الجبري افاده ده چې په هغې کې د شاملو تورو توانونه مکمل عددونه اوسي. خو ملټینوم هغه الجبري افاده ده چې د یو نه ډېر حدونه ولري. په ملټینوم کې ضروري خبره نه ده چې د تورو توانونه د مکمل وي یا نه وي، اما په پولینوم کې ضروري او حتمی خبره ده چې د تورو توانونه باید مکمل عددونه وي. پوه نه شوئ لکه چې ګورئ بیا درته وایم. په پولینوم کې حتمی او ضروري خبره ده چې د تورو توانونه باید مکمل عددونه وي. حتما باید د تورو توانونه مکمل عددونه وي. اما په ملټینوم کې ضروري خبره نه ده چې د توري توان د مکمل عدد وي. پس څه وایو؟ پس وایو پرته له یو حده نه هر پولینومي الجبري افاده ملټینوم ده. پرته له یو حده نه، ځکه چې یو حده وي هغه ته موږ او تاسې ملټینوم نشو ویلی. پرته له یو حده نه هر پولینومي الجبري افاده چې ده هغه ملټینوم ده، خو هر ملټینوم یو پولینوم نشي کېدلی. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو متوجه شي. زه لیکم چې مثلا x مربع منفي x جمع څو لس. دا الجبري افاده هم پولینوم دی او هم څه رقم دی. دا ګلونو زده کوونکو څه رقم دی؟ دې ته موږ او تاسو پولینوم هم ویلی شو، ځکه تورو توانونه پکې مکمل عدد دي. همدغه x مربع منفي x جمع لس دې ته موږ او تاسې ملټینوم هم ویلی شو، ځکه چې له یو نه څه رقم حدونه لري؟ زیات حدونه لري. خو که چیرې زه داسې ولیکم داسې چې جذر x منفي x مربع منفي x جمع یو. اوس دا الجبري افاده چې دا ملټینوم دی اما پولینوم نه دی. دې ته زه یوازې ملټینوم ویلی شم. څه ورته ویلی شم؟ ملټینوم. خو دا دې ته زه او تاسو پولینوم نشو ویلی. خو که چیرې زه یوازې داسې ولیکم چې 2x دغه 2x مې چې ولیکه دا یوازې پولینوم دی. دا یوازې څه دی؟ پولینوم دی. دې ته زه بیا موږ او تاسو څه ویلی شو؟ ملټینوم نشو ویلی. دغه 2x چې دی دا ملټینوم نه دی. ملټینوم نه دی. ولې نه دی؟ ځکه چې دا یوازې یو حد لري. خو که چیرې زه یوازې داسې ولیکم ګلونو زده کوونکو چې 2x د جذر لاندې، دا بیا نه ملټینوم دی او نه پولینوم دی. دې ته موږ او تاسو غیر ناطق الجبري افاده ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ غیر ناطق الجبري. ځکه متحول پکې د جذر لاندې په داسې شکل باندې واقع دی چې د جذر نه د وتلو امکان موجود نه دی. دې ته موږ او تاسو بیا څه ویو؟ یوه غیر ناطق الجبري افاده. څه وایو؟ یوه غیر ناطقه الجبري افاده. دې ته موږ او تاسو یوه غیر ناطق الجبري افاده وایو. بیا درته وایم په لنډ او خلص شکل. هغه الجبري افاده چې یوازې یو حد ولري د مونوم په نامه یادیږي. هغه الجبري افاده چې له دوو حدونو څخه جوړه شوې وي د بینوم په نامه یادیږي. هغه الجبري افاده چې له دریو حدونو څخه جوړه شوې وي د ترینوم په نامه یادیږي. او هغه الجبري افاده چې دغه په جوړښت کې له یو نه ډېر حدونه موجود وي د ملټینوم په نامه یادیږي. زده کوونکو پوښتنه وکړه چې د پولینوم او ملټینوم ترمنځ څه فرق دی. موږ او تاسو هغه ته په ځواب کې داسې وایو ګلونو زده کوونکو چې په پولینوم کې حتمي او ضروري خبره ده چې د تورو توانونه د مکمل عددونه وي، اما په ملټینوم کې حتمي او ضروري خبره نه ده چې د تورو توانونه د څه شي مکمل عددونه شي. نو وایو چې هر پولینوم پرته له یو حده نه ملټینوم دی، اما هر ملټینوم یو پولینوم نه دی. دا ځان سره تاسو کولی شئ چې واخلئ. ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې بل درس د پولینوم درجه ده. مخکې له دې نه چې موږ او تاسې د پولینوم په درجه باندې وغږېږو لومړی باید د مونوم درجه وپېژنو. د مونوم درجه په یو مونوم کې د شاملو تورو د توانونو مجموعې ته د مونوم درجه وایي. په یو مونوم کې د شاملو تورو د توانونو د جمع حاصل ته د توانونو مجموعې ته دې ته د مونوم څه وایي؟ درجه وایي. ګورئ ګلونه زده کوونکو، فرضاً مثلا موږ او تاسې داسې مونوم ولرو، داسې 2x مکعب. د دې درجه چې موږ او تاسو پیدا کوو څو ده؟ درجه 3 ده. مثلا موږ ولیکو چې 4x په توان د 3 y په توان د 4. د دې درجه چې پیدا کوو توانونو مجموعه 3 جمع 4. 3 جمع 4 څو کېږي؟ 7 کېږي. موږ د دې مونوم درجه څو ده؟ 7 ده. یا فرضاً مثلا موږ داسې ولیکو چې 5x y z موږ غواړو د دې درجه پیدا کړو. د دې درجه پیدا دلته د x توان هم یو دی، y هم یو دی، z هم یو دی. نو لیکو چې 1 جمع 1 جمع 1. د دې درجه څو ده ګلونو زده کوونکو؟ 3 ده. یا فرضاً مثلا موږ داسې ولیکو چې که داسې موږ او تاسو ولرو داسې مثلا منفي 4x مکعب y مربع z په توان د 10. موږ غواړو دې درجه پیدا کړو. د دې درجې د موندلو لپاره موږ او تاسو د دغه مونوم توانونو سره چک او جمع کوو. 3 جمع 2 جمع 10. 3 او 2 15 15 او 10 څو کېږي؟ 15 کېږي. دا موږ او تاسو سره د یو مونوم درجه. اوس راځو د پولینوم درجې ته. د دې لپاره چې موږ او تاسو د پولینوم درجه پیدا کړو 2 خبرې په پام کې نیسو. څو خبرې په پام کې نیسو؟ 2 خبرې په پام کې نیسو.
راځو د پولینوم درجې ته دومه شمېره د پولینوم درجه د پولینوم درجه د پولینوم درجه کې موږ او تاسو څو خبرې نیسو په پام کې دوه خبرې په پام کې نیسو دوه حالات په پام کې نیسو اول حالت که چیرې پولینوم یو متحوله وي د یو توري څخه جوړ شوی وي د هماغه توري لوړ توان ته د پولینوم درجه وایي بیا یې درته وایم که چیرې پولینوم یو متحوله وي د هماغه توري لوړ توان ته د پولینوم درجه وایي مثلا موږ داسې لیکو چې پی ایکس مساوي کېږي دا په دې شکل کې لیکو 3x مربع منفي 4x جمع لس زه غواړم د دې پولینوم څه پیدا کړم درجه پیدا کړم دلته وګورئ 3x مربع منفي 4x جمع دلته د x توان 2 دی کې د x توان 1 دی کې د x توان 0 دی لوړ توان موږ تاسو سره دغه پولینوم درجه څو ده 2 ده که چیرې مثلا زه داسې ولیکم چې پی ایکس مساوي کېږي دا x مکعب منفي 4x مربع جمع شپږ x په توان د لس منفي x زه غواړم د دې درجه پیدا کړم دې کې ګورم لوړ توان ګورم دلته د x توان 3x توان 2x توان لس نو زه هم دغه پولینوم درجه څو ده شاباس دغه پولینوم درجه څو ده لس ده که چیرې مثلا زه داسې ولیکم ګلونو زده کوونکو چې پی وای مساوي کېږي په داسې شکل باندې ولیکم چې 2y مکعب منفي y مربع منفي 4x په توان د شل مثبت 180 زه غواړم د دې درجه پیدا کړم نو دلته ګورو تاسو به حتما اکثریت زده کوونکي به تاسو ډایرکټ د پولینوم درجه څو وایي شل تاسو ته به دا لوړ توان ښکاري خو نه په دې حالات کې نه دلته وګورئ پولینوم نظر کوم توري ته جوړ شوی نظر وای ته دلته متحول وای دی تاسو به د وای توان ګورئ دلته د وای توان 3 دلته د وای توان 2 دې کې د وای توان 0 دې کې د وای توان نو موږ د وای توان بل درجه څو ده د پولینوم درجه څو ده شاباس ګلونو زده کوونکو دې درجه څو شوه 3 شوه که چیرې مثلا داسې سوال سره تاسو مخ شئ داسې چې پی وای مساوي کېږي په داسې شکل کې داسې شکل کې 2x مربع منفي 4x جمع y منفي 1 کل په توان د لس مونږ غواړو د درجه څه کو پیدا کړو دلته وګورئ پولینوم نظر چاته جوړ شوی وای ته جوړ شوی تاسو به د وای توان راخلئ دې کې د x توان 2 دلته د x توان 1 دا چې تاسو د مطابقت نه خلاصوي وای په توان د لس اول حد راځي نو مونږ او تاسو وایو چې دغه پولینوم درجه چې دا څو ده شاباس څو ده ګلونو زده کوونکو لس ده یعنی موږ او تاسو د دې لپاره چې د پولینوم درجه پیدا کړو دوه خبرې په پام کې نو سوال حالت داسې و چې چیرې پولینوم یو متحوله وسي د هماغه توري لوړ توان ته د پولینوم څه وایي درجه وایي اوس راځو د پولینوم درجې دویم حالت ته که چیرې پولینوم دوه متحوله یا درې متحوله یا څو متحوله وسي په دې صورت کې وغواړو د پولینوم درجه پیدا کړو نو موږ د هر مونوم یعنی د هر حد جلا درجه ټاکو د کوم حد درجه چې لوړه راغله موږ ما او تاسو وایو چې د پولینوم درجه د هماغه درجې څخه عبارت ده یعنی د زیات توان لرونکي مونوم درجه به موږ او تاسو ته د پولینوم درجه راکړي مثلا داسې یو سوال موږ او تاسو سره داسې یو سوال راغی چې پی ایکس وای دې ځای نه معلومیږي چې پولینوم دوه متحوله دی یو x بل وای 2x مکعب y مربع منفي 4x y جمع لس موږ غواړو دغه پولینوم څه پیدا کړو درجه پیدا کړو د دې لپاره چې د پولینوم درجه پیدا دلته ګورو 3 او 2 15 د دې حد درجه 15 ده یو او یو 2 د دې حد درجه 2 ده کې 0 نو موږ تاسو وایو چې دلته د لوړ ده پولینوم درجه دغه پولینوم درجه څو ده 15 ده که چیرې مثلا داسې یو سوال سره مخ شي چې a مساوي کېږي دا 3x مکعب y مربع منفي 4x مکعب y په توان د 4 مثبت x مربع y په توان د 6 منفي xy موږ غواړو د پولینوم درجه پیدا کړو د دې پولینوم درجې د موندلو لپاره موږ او تاسو څه کوو 3 او 2 څو کېږي 15 3 او 4 څو کېږي 9 او 2 شپږ څو کېږي 8 او د توان یو او یو 2 یعنې دې درجه چې موږ او تاسو لاسته راوړه 15 وه 4 او 3 وه د دې 9 وه 2 او شپږ 8 او د دې څو وه 2 تر ټولو زیات توان لرونکی مونوم موږ او تاسو سره دغه درجه څو ده 8 ده نو موږ د دې پولینوم درجه څو شوله 8 شوله که چیرې د سوال سره مخ شئ ګوره داسې پی ایکس وای داسې وي چې 2x مربع y په توان د 4 منفي 6x مکعب y مربع z په توان د 10 منفي x مربع y مربع z مربع موږ غواړو دې پولینوم درجه څه کو پیدا کړو د دې پولینوم درجې د موندلو لپاره چې موږ او تاسو وغواړو دې درجه څه کو پیدا کړو راځو دلته ګوره پولینوم دوه متحوله دی x او y تاسو به یوازې د x او y د توانونو مجموعه دواړو توانونه جمع کوئ دغه زیډ چې راغلی دی نه به تېرېږي دلته موږ او تاسو سره زیډ دی یو ثابت عدد په شکل باندې لکه دا شپږ چې ضریب دی دغه ثابت ضریب دی دغه دلته موږ او تاسو سره زیډ هم دی یو ضریب ثابت په شکل باندې پولینوم دلته یوازې x او y ته جوړ شوی دی نو 2 او 4 څو کېږي شپږ 3 او 2 څو کېږي 15 دا لس په سره نه جمع کوئ 2 او 2 4 او 2 څو کېږي شپږ نو موږ او تاسو ګورو د دې حد درجه هم شپږ ده او دا هم سره کم شپږ ده نو پولینوم درجه هم موږ او تاسو سره سره کم ده په دې صورت کې شپږ ده ځکه دا کوچنی ده دا 15 ده نو موږ او تاسو وایو د پولینوم درجه څو شو شپږ شو د بل پولینوم درجه څو اته او د بل پولینوم درجه څو شوله 15 شوله به درته وایم د پولینوم درجې د موندلو لپاره به تاسو دوه حالت په پام کې نیسئ اول
که چیرې پولینوم یو متحوله و د هماغه یو متحول لوړ توان ته د پولینوم درجه وایي. که چیرې دویم حالت داسې دی که چیرې پولینوم دوه متحوله یا درې متحوله یا څو متحوله و نو د هر حد جلا درجه به ګوري. د کوم حد درجه چې لوړه راغله هماغه د پولینوم څه درجه ده. کله کله تاسو ته داسې پوښتنې راځي چې دغه پولینوم درجه نظر ایکس ته څو ده، نظر ایکس توري ته. دلته د ایکس توان 3 دی، دلته د ایکس توان 1 دی، دلته د ایکس توان 0 دی. نو موږ یو دغه پولینوم درجه نظر ایکس ته 3 ده، نظر وای ته څو ده 2 ده. که چېرته دغه پولینوم تاسو ته درکړي چې درته وایي دغه پولینوم کې د دې پولینوم درجه نظر وای توري ده پیدا کړي. دلته د وای توان 2، دلته د وای توان 4، دلته د وای توان 6. کوم چې لوړ وي نو د وای توان دلته زیات دی، نو موږ یو دغه پولینوم درجه نظر د وای توري ته څو ده 6 ده. که وای نظر ایکس توري ته درجه پیدا کړي دلته د ایکس توان چې دی 3 دی، دې کې د ایکس توان 3 دی، دې کې د ایکس توان 2 دی، دې کې د ایکس توان 1 دی. نو 3 زیات دی، نو موږ یو دغه پولینوم درجه نظر ایکس ته څو ده 3 ده. همدارنګه په دغه لاندې مثال کې هم نو تاسو ګلونه زده کوونکو انشاءالله امید لرم چې په درجه باندې به ښه یاستئ، پوه شوي یاستئ. ګلونه زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن بل درس چې موږ او تاسې وایو د پولینوم ډولونه وایو. د پولینوم په درجه باندې وغږېدلو او همدارنګه د الجبري افادو ډولونه نظر د حدونو له مخې مو ولوسته. انشاءالله په هغه درس به تاسې ډېر ښه پوه شوي یاستئ. راځو د پولینوم ډولونو ته. ستاسې په کتاب کې د پولینوم ډولونه اول د ثابت پولینوم نه شروع شوي، خو موږ او تاسې دلته لږ هغه تسلسل مراتب اول شروع موږ او تاسو چې کوو ګلونه زده کوونکو د مکمل او ناقص پولینوم نه کوو. کله مو چې مکمل او ناقص پولینوم ولوستل ورپسې سعودي او نزولي ډوله پولینومونو باندې غږیږو. له دې نه وروسته منظم او غیر منظم پولینوم وپېژنو. له هغې نه وروسته موږ او تاسې ثابت پولینوم او صفري پولینوم، متجانس پولینوم او معادل پولینومونه وپېژنو. ټوټل موږ او تاسې سره 10 ډولونه راځي. نو په دغه باندې به موږ او تاسې څه وکړو خبرې وکړو. ستاسې توجه غواړم راسره پاتې شئ. اوله شمېره چې موږ او تاسې د پولینوم په ډولونو کې وایو کامل پولینوم وایو. کامل پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې ټول حدونه ولري. کامل پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې ټول حدونه ولري. لکه مثلا زه داسې لیکم چې 2x مکعب منفي 4x مربع جمع 6x منفي 1. دا موږ او تاسو سره یو کامل پولینوم دی. لوړ توان 3 دی، بیا 2 شته، بیا 1 شته، بیا 0 شته. یا فرض مثلا موږ داسې ولیکو چې y مربع منفي 4y جمع 8. دا موږ او تاسو سره یو کامل پولینوم دی. لوړ توان 2 دی، بیا 1 دی، بیا 0 دی. که مخکې وروسته ولیکل شي پروا نه کوي. مثلا که ترتیب مهم دی چې مثلا کېدای شي داسې ولیکل شي تاسو سره y مربع منفي 1 مثبت 8 منفي y مکعب. په دې صورت کې که موږ او تاسو وګورو دلته لوړ توان څو دی 3 دی، 3 په شاته 2 شته دی، 2 نه وروسته موږ او تاسو سره دلته وګورو دا 8y دی، 8y توان 1 شته دی او دلته سره ثابت حد هم شته دی. دې ته موږ او تاسو مکمل پولینوم څه کولی ویلی شو. د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې ټول حدونه ولري. دوم چې موږ او تاسو وایو هغه ناقص پولینوم دی. کوم پولینوم وایو؟ ناقص پولینوم. ناقص پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې یو یا څو حدونه ونه لري. د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې یو یا څو حدونه ونه لري. دې ته موږ او تاسو ناقص پولینوم وایو. فرض مثلا زه داسې لیکم چې y مربع منفي 11. دلته وګورئ لوړ توان 2 دی، 2 نه شاته 1 د y توان هغه دې کې نشته، دا یو ناقص پولینوم دی. یا لیکم چې y مکعب منفي y جمع 11. لوړ توان څو دی 3 نه شاته د y توان باید 2 وسي، 2 پکې نه ښکاري. دې ته موږ او تاسو ناقص پولینوم وایو. یا فرض مثلا زه لیکم چې په دې صورت کې مثلا چې x مکعب منفي x په توان د 15 جمع x منفي 6. دلته وګورئ لوړ توان 15 دی، 15 نه شاته 3 څلور منځ کې نشته دی، ورپسې همدارنګه د x توان 2 پکې نشته دی. نو دې ته موږ او تاسو کوم پولینوم ویلی شو؟ یو ناقص پولینوم ویلی شو. د دې لپاره چې موږ او تاسو وغواړو یو کامل پولینوم د ناقص پولینوم په شکل باندې ولیکو، په دې ډول ولیکو. دلته وګورئ تاسو فرض مثلا موږ او تاسو داسې یو پولینوم ولیکو چې px مساوي کېږي د x مکعب جمع x مثبت 11. دا څه رقم پولینوم دی موږ او تاسو سره؟ دا ناقص پولینوم دی. زه غواړم چې دا د کامل پولینوم په شکل باندې ولیکم. دا به زه بیا داسې لیکم چې px مساوي کېږي x مکعب کوم حد چې په توان چې پکې نه هماغه ته موږ او تاسو ضریب څه ټاکو؟ 0 ټاکو. دا داسې لیکلی شم چې 0 ضرب x مربع جمع x جمع 11. دا موږ او تاسو سره اوس څه رقم پولینوم شو؟ کامل پولینوم شو. څه رقم پولینوم شو؟ کامل پولینوم شو. په دې ډول باندې مثلا موږ او تاسو یو بل مثال په دې برخه کې وایو. داسې یو پولینوم سره مثلا موږ او تاسو مخ شو چې py مساوي کېږي. مثلا سوال داسې راغلی چې y په توان د 6 منفي y په توان د 4 مثبت y مربع منفي 14. دا څه رقم پولینوم دی؟ دا موږ او تاسو سره یو ناقص پولینوم دی، نیمګړی پولینوم دی.
زه غواړم چې دغه پولینوم د کامل پولینوم په شکل باندې ولیکم. دا به زه په داسې شکل باندې لیکم د کامل پولینوم په شکل داسې وای په توان د شپږ. دلته د وای توان 15 نه ښکاري نو ضریب به ورته صفر ونیسي. صفر ضرب وای په توان د 15 وای په توان د 4 پکې شته 3 پکې بیا نشته. صفر ضرب وای په توان د 3 وای په توان د 2 خو پکې شته دا دی. بیا صفر وای په توان د 1 پکې نشته نو هغه ته صفر ضرب وای په توان د 1 یا خپله وای او بالاخره لیکو چې موږ او تاسې منفي څو 14. دته موږ او تاسو سره کوم پولینوم ګلونو زده کوونکو ویلی شو دته موږ او تاسې کامل پولینوم ویلی شو. څه ورته ویلی شو؟ کامل پولینوم. دا یو کامل پولینوم شو. تاسو دوه ډوله پولینومونه وویل. په اوله شماره کې کامل پولینوم ولس د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د لوړ حد نه تر ټیټ حده تر ثابت حده پورې ټول حدونه ولري. دویم ناقص پولینوم ولس د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د لوړ توان څخه تر ثابت حده پورې یو یا څو حدونه ونه لري. ګلونو زده کوونکو راځو د درېیمه شماره. درېیمه شماره موږ او تاسې نزولي ډوله پولینوم وایو. نزولي ډوله پولینوم. نزولي ډوله پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب شوی وي. د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د متحول د لوړ توان څخه ټیټ توان ته ترتیب شوی. دې ته موږ او تاسې نزولي ډوله پولینوم وایو. پی ایکس مساوي کیږي ایکس مربع منفي ایکس مثبت لس. لوړ توان 2 بیا 1 بیا 0. دې ته نزولي ډوله پولینوم وایي. یا فرضاً مثلا موږ ولیکو چې پی وای مساوي کیږي وای په توان د 4 منفي 4 وای مکعب شپږ وای مربع مثبت 13 وای منفي 11. دې ته موږ او تاسې نزولي ډوله پولینوم. لوړ توان یې څو دی؟ 4 دی بیا 3 دی بیا 2 دی بیا 1 دی بالاخره توان پکې چې صفر شوی دی. دې ته نزولي ډوله پولینوم وایي چې د متحول د لوړ توان څخه تر ټیټ توان ته شوي ترتیب شوی اوسي. بل موږ او تاسې څلورمه شمېره سعودي ډوله پولینوم وایو. کوم پولینوم؟ سعودي ډوله پولینوم. سعودي ډوله پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شوی اوسي. د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې د ټیټ توان څخه لوړ توان ته ترتیب شوی اوسي. مثلا زه داسې لیکم چې پی ایکس مساوي کیږي 2 جمع ایکس منفي ایکس مربع مثبت ایکس مکعب منفي 4 ایکس په توان د 4 جمع ایکس په توان د 15. دا یو سعودي ډوله پولینوم دی. ټیټ توان نه لوړ توان ته ترتیب شوی. توان صفر بیا 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5. دې ته موږ او تاسې سعودي ډوله پولینوم ویلی شو. پنځمه شمېره چې موږ او تاسې وایو هغه منظم یا مرتب پولینوم وایو. منظم یا مرتب پولینوم وایو. منظم یا مرتب پولینوم د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې یا په نزولي ډول ترتیب شوی اوسي یا په سعودي ډول ترتیب شوی اوسي. دې ته زه یو منظم پولینوم یم ځکه نزولي ترتیب لري. دې ته زه یو منظم پولینوم یم ځکه سعودي ترتیب لري. یعنې هغه پولینوم چې یا نزولي ترتیب ولري یا سعودي ترتیب ولري دې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ منظم. دا یو منظم پولینوم دی سعودي ترتیب لري. که داسې یو پولینوم ولیکم چې پی وای مساوي کیږي وای مربع منفي وای جمع 11. دا یو منظم پولینوم دی. دا څه رقم ترتیب لري؟ نزولي ترتیب لري 2 1 0. ورپسې موږ تاسو شپږمه شمېره چې بل وایو هغه غیر منظم یا نامرتب پولینوم وایو. کوم؟ نامرتب پولینوم وایو. د هغه پولینوم څخه عبارت دی چې نه په نزولي ډول ترتیب شوی اوسي نه په سعودي ډول ترتیب شوی اوسي. لکه مثلا زه داسې یو پولینوم ولیکم داسې پی ایکس مساوي کیږي 2 ایکس مربع منفي ایکس مکعب مثبت ایکس منفي شل. دا یو غیر منظم پولینوم دی. توان 2 دی بیا 3 زیات شوی دی بیرته توان کم شوی دی بیا هم کم شوی. دې ته موږ او تاسې غیر منظم پولینوم وایو. یا فرضاً مثلا لکه زه داسې ولیکم چې پی وای مساوي کیږي 4 وای په توان د 4 منفي وای مربع منفي وای مکعب منفي وای په توان د 5 منفي وای. دې ته موږ او تاسې غیر منظم پولینوم وایو. جمع مثلا یو ثابت یو دې ته غیر منظم پولینوم وایو. 4 دی بیرته توان 2 شوی دی بیا زیات شوی 3 بیا کم زیات شوی 5 همداسې په ترتیب سره بیرته بیا توان کم شوی. دې ته موږ او تاسې غیر منظم پولینوم چک کولی شو ویلی شو. اول موږ نزولي ډوله پولینوم ورپسې سعودي ډوله منظم شو غیر منظم شو. ورپسې موږ او تاسې بل شمېره چې ګلونو زده کوونکو وایو هغه موږ او تاسې سره ثابت پولینوم دی. ګلونو زده کوونکو دې پسې به موږ او تاسې ثابت پولینوم صفري پولینوم متجانس یا هوموجن پولینوم او معدل پولینوم دا به زموږ او ستاسې راتلونکی درس اوسي. تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخونکي رب مو سپارم ښې چارې.